اے د دنیا پر رنگینو مینا اے د دنیا پر رنگینو مینا او پتنګ دنګو محلو مینا زمون کیسې ما ورو بجاړي سوي نغمې ما ورو بجاړي پزړه نری ګران سي کوي او دا خاطرې ما ورو بجاړي خاموش خیم نور می مغه غوا رانګيلي ما ورو بجاړي منګ یو سوتنه پشمار لیونی منګ د هین غزا تملا تړلې من مسافر درب د دین په خاطر لکلی کډی مو په خوا تړلې من د سرونو قرباني ورکړلې د رب په دین مو ککرې ورکړلې من لګی تند تکلیفونه تیر کړل من زنجیرونه زندانونه تیر کړل من د زنجیر سره خبرې وکړې زمون په حال باندې زندان وجړل په منګ دومره ډیر ظلمونه وشول په مظلومیت زمون اسمان وجړل د دغه دومره مظلومیت باوجود د قرباني او حقانیت باوجود سمولایان په من فتوی ورکوي دوی ته حکومت ته غټاپی ورکوي من به د بل چا نه ګیله کوو په من فتوی چې مولایان ورکوي پټوي سترګې د الله په کتاب په 2 روپۍ باندې ایمان ورکوي په دې وطن کې سوداګانې کیږي دلته په 2 پیسې ضمیر خرڅيږي دلته په 2 روپۍ فتوا خرڅيږي او دلته مولا خرڅيږي پیر خرڅيږي دا د پستو کورسو خلق ته د نرمو بسترو خلق ته دوی د جهاد لزور څخه خبر دي دوی د تکبیر د شور څخه خبر دي د زوریدلې مور څخه خبر دي د شهید شوی ورور څخه خبر دي د جړېدلې خور څخه خبر دي او دوی د یتیم لکور څخه خبر دي دوی څخه خبر چې لوګه ستوایي دوی په وجود پر هر لیدلې نه دي په خوب مین راحت پسند خلکو چرته په ژوند څنګه لیدلې نه دي منګ به سوک یو سوک یار نه لرو د چا فتو باندې هم کار نه لرو دوی دا فتوا لکم کتاب ورکوي او د رب په مخ کې با جواب ورکوي اے د دنیا پر رنگینو مینا او په دنګو محلو مینا زمون کیسې ما ورو بجاړي سوي نغمې ما ورو بجاړي پزړه نری ګران سي کوي دا خاطرې ما ورو بجاړي ته چې په تور شپه خوبونه کوي مون پتنا کو خو سفر کوو ته په بستر رنگین خوبونه ګوري او مون د پر هر سره خبرې کوو چې تور شپه شي خاموشي خورشي مون د منزل په لور لار وهو اسمان د وخ کو کستور ډکوي رات سپګمې را ګوري لار وهو زمونږ ژوند لکه دستور په شان د شپې سفر کو روان یو مونږه چرنای شي مونږه هم پناشو د ورځې پټله دی جهان یو مونږه تاسو تسپو باندې خدای یادوي مونږ د ټوپک پشپېلې ذکر کوو تاسو محدود یې تر خپل ځانه پورې او مونږ د ټولې نړۍ فکر کوو تاسو چې خپل څوک له دنیا نه لاړ شي میراث کې تاسو ته سامان پاتې شي مونږ ته د خپل شهیدانو څخه بس په میراث کې یتیمان پاتې شي په دغه لار ځای په ځای قبرونه او د شهیدان را نه پلار ملګری را نه به رحم انقلاب خړلی او زمون د صف چنار ملګری لمور او پلار به دیدن تللی هغه زمونږ مسافر شهیدان وسی قبرونه چاته نه دی معلوم چرته دفن دي مهاجر شهیدان ته د فراق له درد څخه خبرې چا دی پغی کې سلګي کړي نه دي تا د سنگر خواږه ملګری په وینو سره چرته لیدلې نه دي د ستړو لارو دغه ستړي کیسې نور د لیکلو نشته توان د هاشم په ټول جهان شرعي نظام راوالا او رب پوره کړه د ارمان د هاشم رب پوره کړه د ارمان د هاشم خاټک زنده‌باد خاټک زنده‌باد خاټک زنده‌باد خاټک زنده‌باد